السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به وي. په تمنیل مې هم کتلي وي چېرته د داود شاه مجرم چې کوم دی ګرفتار شوی دی او دا په دې سیټ چې کوم د فوټو تاسو وینئ نو دا یو ځوان چې کوم دی خلکو ډېر زیات وایرل کړی دی. ټوپک په لاس باندې داسې ښکاري لکه مطلب د پوسټو د ډرامو یو هیرو. بهرحال خلک دا وایي چې یاره ډېرو ملګرو په وټساپ باندې ناسیړ کړو چې یاره د داود شاه په اوښ کې راغلی دی او د مطلب مجرم ګرفتار شوی دی. نو د هغوی د پیج یا د یوټیوب نه تاسو لا نوي ویډیو زما په خیال نه وي کتلي، ځکه چې لا نوي څه اپډیټ د هغه د طرف نه نه دي راغلي، کیدای شي چې زر تر زر مردار هم شي، ځکه چې لا هېڅ پته یې ونه لګېده. بهرحال راځو اوس دغه خپلې طرف ته چې یاره دا د قاتل دی یا نه دی یا د بې ډس کړی دی، نو داسې هېڅ معلومات نشته. او دا د بل چا پټو دی چې ته داسې به زه اوس مثال په طور باندې د بل چا هم یو پټو راواخلم، یو ډاکو څه وغیره څه شی به ورکړم، د فیسبوک د دغه نه به چې کوم دی ډاونلوډ کړم او تمنیل ته ورخېږي او زر زر چې بس یاره راشه دا وګوره دا د داود شاه مطلب دا دی قاتل چې کوم دی ګرفتار شوی دی. نو داسې لا هېڅ قسم اپډیټ چې کوم دی د هغوی د طرف نه دي راغلي. نو ملګرو د خواست دی چې یاره داسې مطلب دا دی پردي چې کوم تصویران وي په سوشل میډیا باندې وایرل وي دغه مطلب دا دی مه راخلئ. داسې خو مطلب دا دی چې هغه لا د خپل پیج نه یا د یوټیوب د هغوی د چې کوم د یوټیوب یا د فیسبوک پیج دی او چینل دی د هغوی نه د هغوی څه نوي ویډیو نه ده راغلې د داود شاه، ځکه چې کله کمې ورځې نه بېړس شوی دی نو د هغې ورځې نه پس مطلب دا دی د هغه هېڅ ډول پته لګېدلې نه ده. دا ښځې جړاګانې او د هغه لوره وغیره دغه به مو له کتلي وي چې یاره دا څنګه چلو شو داسې چلو شو. هغوی جړاګانې کوي مختلف قسمه لګیا دي، کله یو یادې کله بل یادې، خو دا کوم ملګری دا تصویر چې تاسو وکتو نو دا چې کوم دی دغه کس نه دی، مطلب دا د پې ډز وغیره چې کوم دی دنده کړی. نو ملګرو انشاءالله مطلب دا دی چې کله هغه په اوښ کې راشي او پته یې لګي هم نه چې یاره خدای خبر څه ورسره شوي دي، لګېدلی په خپه باندې دی. دا خو لا شکر په دې وخت دی چې یاره مطلب دا دی په بل ځای باندې نه لګېدلی، د هغه به بیا وړو بیا خو به کېدای شي چې د کلونو لپاره به وشو. لا تر اوسه پورې هېڅ پته ونه لګېده، ځکه چې څومره موده وشو څومره وخت شو او لګېدلی زما په خیال چې یاره غالبا یو 15-16 ورځې 7 ورځو پورې به کېږي، هفتې پورې، او د هغه اړو درک نه لګي، څه پته نه لګي چې یاره ډس پې چا کړی، څوک وایي هوش کې راغی، دا کس به ده باندې په خپلو کې ورالو، د ده پې پیسې او داسې هېڅ هم نشته. او انشاءالله چې نوي څه اپډیټ د هغوی طرف نه رالو نو ستاسو سره به ضرور شیر کوو چې یاره دا اوس دی اوس قاتل خو نو هغه ویډیو به تاسو په خپله باندې هم ګورئ او انشاءالله کوم چې زموږ ټول د ریاکشن ملګري دي هغه به هم ضرور ګوري. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه کوم ملګري چې چینل نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نښان هم ورسره ووایئ چې یاره داسې نوي لیټسټ اپډیټ تاسو سره ضرور شیر کېږي. ډېره زیاته مننه.